Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Primarily lecture के मंगा explain करो gateway. What is gateway? No, right side बानी चिता तो सुमर home devices करी दा connected दी वो location सारा और दी devices है gateway. No, actually दासी है मतलब suppose among sa PC1, PC2, PC3 and PC4 up to PC5 हो. The connected दी वो location सारा और दी location तो वाई मंगा से gateway. نو اکچوال کې دا څه چې مطلب د دې نه مخکې زموږ سره سویچ هم کنیکټډ دی خو ګیټوي زموږ څه شي سپوز موږ سره یو ډیوایسز دی او دا زموږ سره اویلیبل چیرته کو تاسو چیرته په کور کې موډم استعمالوي نو په دې موډم کې زموږ سره یو بلټ ان ګیټوي راځي او موږ ګیټوي څه کوي نو مطلب دغه څه کوي مطلب یو جست لایک ګیټ سپوز موږ سره د سمپل یو کور په دې کور کې یو دروازه لګي چې دغه دروازه څه کار کوي outside کوم environment چې د دنده ساید environment څه کوي جدا کوي ٹھیک ده मतलब your gate your protection है so connect network को with the different protocols gateway का simple दा چې دا یو network को the different protocols سره کوي connect کوي for example دا network د زموږ سره network number A network 1 یا مطلب network A او بل زموږ سره network دی هغه ته وایي network B ټیک ده نو اوس پرځ کې دا دوه network دا network کو and second one network دی یو بل سره communication کوي د څه پترو به کوي د gateway پترو باندې کوي ټیک ده gateway زموږ سره دا یو devices دی every intelligent devices زموږ سره intelligent device دی ځکه زموږ سره intelligent device دی چې د دوه different networks کوي communicate کوي کو پرس کې gateway ته مطلب یو different network راشي ټیک دی یو different networking device راشي نو gateway identify کی چې آیا مطلب دا network A and network B چې دی same to same دی یا مطلب different دی کو پرس کې same to same جو مطلب بیس په دې کې زموږ سره صحیح मतलब रीडायरेक्ट شي سیستم د ډیټا سینډ شي کو پرس ک ډیفرنٹ دی مطلب ګیټوي خپل کار سکی فنکشن وکي او د غشن پروتوکول چې چینجز وکي پروتوکول کې ډیسکنیکټ کنیکشن وکي ډیسکنیکشن نه بلکې کنیکشن ट्रांसलेट फॉर्मेट फॉर एग्जांपल टीसीपी आईपी टू एप्पल टॉक को प्लस कदे एप्पल टॉक नेटवर्क ने राजी टीसीपी आईपी था नो सिल द कन्वर्जन की द गेटवे पत्र माने या को प्लस के टीसीपी आईपी ने चटे एप्पल टॉक ته नो दलते कन्वर्जन की एप्पल टॉक زموږ اولड ټایپ اپ नेटवर्क دی د टीसीपी چې زموږ نیو ټایپ اپ नेटवर्क دی एप्पल टॉक مخکې استعمالو میک او اس مطلب میک او اس خو مطلب دا خبره نه میک او اس نو وته او اوس میک او اس شي استعمالي میک او اس زموږ टीसीपी आईपी ورژن استعمالي په 2009 کې د شیشو دیوسو کو دا خبر راوي چې مطلب نور به زموږ څخه کم اول ټایپ نیټورک چې ایپل ټاکو ایپل ټاپ موږ ریمو کو دی اپریټینګ سیستم نه او دا به زموږ سره اوسکار کې بس باندې په ټي سی پی آی پی باندې ټیک ده د دې نه علاوه مطلب زموږ سره سپوز وایس وی او آی پی وایس اور انټرنیټ پروتوکول دا چې کوم مطلب پبلک سویچ ټلیفون نیټورک ته کنورټ کیږي نو پی اس 10 چې کوم مطلب زموږ سره ټلیفون لاین زی دلته زموږ سره ګیټوي استعمالېږي ګیټوي هم دغه کار کوي چې مطلب د دوه انټرنیټ یو بل سره کې کنیکټ کی دا شین ترانسلیشن وکي اپریټ اټ اپلیکیشن لیئر او سیشن لیئر اینڈ نیټورک لیئر زموږ سره کم لیئر کی اپلیکیشن سیشن اینڈ نیټورک لیئر کی اپریټ کیږي ٹھیک ده مطلب د درې زموږ سره لیئر چې په دې زموږ سره ګیټوي سره اپریټ کیږي الو انکمپیټیبل سیستم ټو کمیونیکیټ بل چې کوم سیستم انکمپیټیبل سپوز مطلب زموږ یو ایپل ټاک دی بل ټي سی پی آی پی یا مطلب یو پبلک سویچ ټلیفون نیټورک استعمالي بل وی او آی پی استعمالي ټیک ده د کمیونیکیشن لپاره د ټلیفون په ترو باندې ځکه کالینګ کوم چرته د ټلیفون په ترو باندې ځکه کال کوم موبایل ته نو دلته زموږ سره مطلب ټلیفون ځان یو نیټورک دی موبایل ځان یو نیټورک دی دلته څو د کمیونیکیشن کې د کنیکشن کې د چا کوي د ګیټوي کوي ټیک ده دا زموږ سره انکمپیټیبل پاس کې زموږ سره انکمپیټیبل هو پاس کې ګیټوي زموږ سره استعمال شي به زموږ سره څه شي سیستم مطلب کمیونیکیشن پوسیبل ټیک ده ها نیکسٹ زموږ سره هاو ګیټوي ورکو ګیټوي څنګه زموږ سره کار کوي ټیک ده نو ریسیو ډیټا فرام ون نیټورک یو مطلب ګیټوي څه کارو کې چې نیټورک نه یو نیټورک نه ډیټا سکی زموږ سره یو نیټورک نه زموږ سره ډیټا څه شي ریسیو شي سپوز زموږ سره نیټورک نمبر A دی نو د نیټورک نه زموږ سره ډیټا څه شي ریسیو شي ګیټوي ته نو ګیټوي څه کی مطلب ډیټا ګیټ کی ډیټا کلیکټ کی ریموو اننیسری پروتوکول کو پرس کې مطلب دا ګیټوي چې نیکسٹ ګیټوي ته مطلب نیکسٹ نیټورک ګیټوي ته ډیټا څه کی ټرانسفر کوي نو پاکي زموږ سره کو پرس کا د او اس آی داس لیئر چې اپ کې نه استعمالي کینو مطلب هغه لیئر څه کی دا ریموو کی ट्रांसलेट डेटा इन टारगेट फॉर्मेट हो नेटवर्क बी फॉर्मेट چې मतलब फॉर्मेट کې ډیټا پکای نیټورک بی هغه ته څه کې کنورټ کی ریپیکیج انفارمیشن او دغه شان انفارمیشن واپس شي ریپیکیج شي مطلب چې په کوم فارمیټ کې هغه فارمیټ ته شي ا سپیسیفیک فارمیټ ته د نیټورک بی فارمیټ ته کنورټ شي سند اټ ټو ډیسټینیشن نیټورک او دغه شان زموږ سره ډیسټینیشن نیټورک ته ډیټا شي ګیټوي په تر باندې سند شي
gateway زموږ سره جست لایک یو مطلب یو ګیټ ای بټوین ټو نیټورک چې مطلب د یو نیټورک نه ډیټا راغلی او بل نیټورک ته څه کوي سینډ کوي. زموږ سره جست اگزامپل د ګیټوی دی زموږ هوم راوټر چې دی په دې کې یو کوټه چپ راځي او دا کې زموږ سره ګیټوی استعمالیږي. نو داسې چې مطلب کله موږ کمیونیکیشن کوو موږ پیکټ لیږو مطلب نیکسټ نیټورک ته ټیک دا نو ټول نمبر کې زموږ سره کومه ګیټوی کې استعمالیږي زموږ په نیټورک کې دا زموږ راوټر دی مطلب په هوم کې کورینګ چې کمیونیکیشن نو په دې راوټر کې بیلټ ان راځي یو کوټه چپ مایکرو کنټرولر دا توسوي ګیټوی وي. دا ګیټوی څه کار کوي او سپیسیفیک زمون کنیکشن کوي د نیکسټ نیټورک سره ټیک ده. دغه زمون څه ټایپ اف نیټورک او د ټایپس دغه زمون یو ټایپس د نیټورک د ګیټوی او دا شین د ګیټوی کار زمون سره دا چې څه کوي کنیکشن کوي بټوین ټو ډیفرنٹ نیټورک. اوکے تھینک یو سو مچ.